السلام علیکم. نن لیکچر کې موږ adjective وایو اسم صفت کوم چې د پارت آف سپیچ یو اهمه حصہ ده. adjective څه ته وایي؟ د adjective موږ ډیفینیشن داسې کوو چې adjective is a word that describe a noun or pronoun. په جمله کې داسې لفظ چې هغه noun یا pronoun modify کوي. modify کوي مطلب د هغې په معنی کې بدلون راولي، د هغې په معنی کې زیاتوالی راولي. ته موږ adjective وایو. صفت هغه کلمه چې یو اسم یا ضمیر تشریح کوي. لکه د مثال په طور باندې احمد is a tall boy, he bought a red car. دا زموږ سره ناون دی. boy ناون دی، tall adjective دی، car ناون دی او red adjective دی. څنګه ګاډی واخیستو؟ سور ګاډی واخیستو. نو د ګاډي په معنی کې اضافه وکړه که نه چې سور ګاډی دی. boy هلک، د هلک په معنی کې اضافه وکړه چې لوړ هلک دی. نو دا زموږ سره adjective دی، صفت چې ورته وایي. یو خبره د یاد وي چې دا adjective نه دی، adjective په دې کې ډي سایلنټ دی. څه شی ورته وایو؟ adjective. he appear frustrated. who is the strongest person you know. نو دې جملو کې تاسو وګورئ، he pronoun دی، frustrated adjective دی. موږ دلته ویلو چې دا به pronoun noun یا pronoun modify کوي. نو دلته pronoun modify کوو چې هغه خفه خفه ښکاري. he appear frustrated. who is the strongest person you know. person noun دی، strongest طاقتور، هغه یو کوم داسې طاقتور کس پیژني. strongest څه شو؟ adjective شو. adjective مو سره مختلف ټایپس دي: descriptive adjective, demonstrative adjective, numeral adjective, quantitative adjective, proper adjective, interrogative adjective, predicate adjective, compound adjective او possessive adjective. دا زموږ سره دا adjective قسمونه دي. دا one by one موږ اوس explain کوو. adjective. An adjective that describes the quality of a noun or pronoun. دا داسې قسم adjective چې هغه د noun یا د pronoun خصوصیات بیانوي. لکه د مثال په طور باندې he is a nice boy. هغه یو ښه هلک دی. نایس څه بیانوي؟ کوالټي دی، خصوصیات د چا ښیي؟ د بوای. نو نایس پکې څه شو؟ نایس زموږ سره adjective شو. There was a black cat in the room. په کمره کې یو تور پیشو دی. کمره کې یو تور پیشو. څنګه پیشو؟ black cat و. نو دا زموږ سره څه شو؟ black. black پکې adjective شو او cat noun. Fan helped an old woman. Old adjective, woman noun. He is a brave boy. Brave adjective, boy noun. It will always answer the question what kind. دا به موږ سره د what kind answer راکوي. descriptive adjective. لکه دې جمله کې وګورئ، there was a black cat in the room. په کمره کې یو تور پیشو. what kind of cat was there in the room. دا قسمه انسر به موږ ته راکوي. نو دې ته څه وایي؟ descriptive adjective ته وایي. demonstrative adjective څه ته وایي؟ an adjective that indicate or find out a noun or pronoun. داسې قسم adjective چې هغه یو noun یا pronoun طرف ته اشاره کوي په جمله کې. لکه د مثال په طور باندې this book is mine. نو کتاب پکې زموږ سره څه شی دی؟ ناون دی او this ورته اشاره کوي چې this book دا کتاب. او this به د سنګل دپاره استعمالیږي او نږدې دپاره به استعمالیږي. یو وي او ستا سره نږدې نو this به استعمالوي. یا موږ داسې وایو چې these books are mine. دا زما کتابونه دي. نو کتابونو ته په څوک اشاره کوي؟ these. نو these پکې demonstrative adjective شو. او دا به د ډېر دپاره استعمالیږي او نږدې دپاره به استعمالیږي. یا زه داسې یم چې I like that mobile. زما دغه موبایل خوښ دی. that به د لرې دپاره استعمالیږي او سنګل دپاره به استعمالیږي چې یو شی یو ستا نه لږ لري، په دې دپاره به that استعمالیږي. he can jump over those chair. هغه په دا کورسو باندې جمپ والی شي. نو دلته this, these, that او those demonstrative adjective شو. دې نه مخکې لیکچر کې موږ demonstrative pronoun ویلو،
demonstrator pronoun هم this these that او those دي. په دې کې ډیفرنس څه دی چې this نه پس کله noun راشي نو دا به بیا demonstrative adjective وي چې کله noun نه نو بیا به موږ سره دا demonstrative pronoun وي. لکه دې جمله کې تاسو وګورئ this دی او بیا څه شی راغلی دی noun book راغلی دی. these او بیا noun book دې ته موږ بیا adjective وایو. لکه دلته کې وګورئ that راغلی دی او بیا څه شی دی موبایل noun دی. those او بیا chairs noun دی. نو those پکې adjective شو. demonstrative pronoun کې به داسې وي که دا sentence او داسې ولیکم چې this is my book. this is my book. نو په دې کې هم this رالو خو دا this چې کوم دی دا demonstrative pronoun دی adjective نه دی. ولې adjective نه دی this نه پس verb دی noun نشته. که چېرته دلته noun وي دا به بیا demonstrative adjective وي. که چېرته verb وي نو دا به demonstrative pronoun وي. Let's answer the question which one. دا demonstrative adjective همیشه دپاره موږ ته د which one answer راکوي. This book is mine. Which book is yours? کوم کتاب ستا دی؟ نو څه شي answer به راکوي د which one. Numeral adjective څه ته وایي؟ Numeral adjective specify the quantity of something or its position in a sequence. Numeral adjective موږ سره د noun یا د pronoun quantity شو کوي. quantity مقدار به ښیي موږ ته یا به د noun د pronoun په یو پوزیشن ښیي سیکوینس به راته ښیي یو ځای به راته ښیي څو نمبر باندې دی. د numeral adjective دوه قسمونه دي یو cardinal numbers دی او بل ordinal numbers دی. cardinal number کې داسې these indicate the exact amount of something. دا موږ ته صحیح مقدار د یو شي ښیي. لکه د مثال په طور باندې I sold 2 houses this week. نن هفته کې ما 2 کورونه خرڅ کړه. 2 کورونه 2 نو 2 exact number دی که نه. they have not seen each other for 3 months. هغوی یو بل د 3 میاشتو نه لیدلی نو 3 months دلته پکې دا څه شی شو 3 پکې adjective شو 3 months 3 میاشتو نه هغه نه دی لیدلی نو دا numeral adjective شو کم قسم شو cardinal numbers شو. Here are 5 apples on the table. په ټیبل باندې 5 مڼې پرتې دي. 5 apple noun دی 5 adjective شو. کوم قسم adjective شو cardinal numbers شو. ordinal numbers څه ته وایي؟ these indicate the position of something in a sequence or order. دا موږ ته د noun یا د pronoun position ښیي sequence به راته ښیي چې په څو نمبر باندې یو کس دی. لکه د مثال په طور باندې he came and second place in the race. هغه په ریس کې څو نمبر رالو second نمبر رالو نو place noun دی second adjective شو. یا ویم چې امجد got first position in the class. امجد په کلاس کې څوم پوزیشن واخیستو first position واخیستو نو first په کې څه شی شو numeral adjective شو. کم ټایپ ordinal number والا. quantitative adjective. A quantitative adjective describe the amount of something. دا موږ سره د یو شي مقدار ښیي. exact مقدار به موږ سره دا نه ښیي. There are many stars in the sky. په اسمان کې ډېر ستوري دي. many stars نو many پکې quantity شو quantitative adjective شو. all the students complete the assignment. ټولو سټوډنټانو assignment پوره کړه. many foreigners visit Pakistan daily as a tourist. پاکستان ته ډېر باراني خلک د سیل سپاټو لپاره راځي. I need some sugar. ما ته لږه چینی پکار ده. we have a lot of work to do today. موږ ته نن ډېر کار کول دي. په دې کې تاسو وګورئ there are many stars. many quantitative adjective ولې شو دا موږ ته پوره مقدار نه ښیي. all the students ټول سټوډنټان پته نه لګي چې څومره سټوډنټان دي. many foreigner ډېر باراني خلک. I need some sugar. some څه ناسم مطلب کچھ. we have a lot of work to do. a lot of پکې څه شو adjective شو. work پکې noun شو.
نو دې قسمه adjective ته موږ quantitative adjective وایو. Possessive adjective. A possessive adjective is an adjective that modifies a noun by identifying who has ownership or possession of it. Possessive adjective موږ ته په جمله کې دا شو کوي چې دا یو شی د چا دی، څوک د دې honor دی، د چا ملکیت دی. His book is on the table. His book is on the table. نو his پکې زموږ سره possessive adjective شو. Your friend, my car, his father. دا پکې possessive adjective شو. ولی possessive adjective شو چې دا زموږ سره ملکیت شو کوي چې his book is on the table، د هغه کتاب په ټیبل باندې پروت دی. د چا کتاب پروت دی؟ د his، د هغه. Your friend will help you. ستا ملګری به ستا امداد وکړي. My car is red. زما ګاډی څنګه دی؟ سور دی. نو دا چې شو کوي ملکیت شو کوي. possessive pronoun منګه په ډیټیل باندې ویلي، که تاسو دلته کنفیوز کیږئ نو ټایپس اف pronoun کې به تاسو ته کلیر شي بیا. They answer the question whose. possessive adjective موږ ته د whose answer راکوي. His book is on the table. دغه کتاب په ټیبل پروت دی. whose book is on the table. د چا کتاب په ټیبل پروت دی. Your friend will help you. ستا ملګری به ستا امداد وکړي. whose friend will help you. د چا ملګری به ستا امداد وکړي؟ your friend، ستا ملګری. دا موږ سره څه شي answer راکوي؟ د whose. Interrogative adjective. An interrogative adjective is an adjective that modifies a noun or pronoun in order to ask a question. Interrogative adjective موږ سره په جمله کې question جوړوي، تپوس به کوي. لکه د مثال په توګه باندې which laptop is your. which interrogative adjective شو، laptop noun شو. what adjective شو، fruit noun شو. whose adjective phone noun شو. موږ ډیفینیشن داسې کړو کنه چې دا به ناون یا پروناون موډیفای کوي. نو دا داسې قسم adjective دی چې په جمله کې کوېسچن جوړوي، او دې ته موږ انټراګیټیو adjective وایو. proper adjective څه ته وایي؟ a proper adjective is an adjective formed from a proper noun and is always capitalized. proper adjective موږ سره د یو خاص نوم نه جوړ شوی او دا به موږ همیشه دپاره کیپیټل لیکو. بابر اعظم is a Pakistani player. پاکستان یو خاص نوم دی کنه یو پراپر ناون دی. ټایپس اف ناون کې موږ ویلو پاکستانی پلیر. نو پلیر زموږ سره ناون شو، پاکستانی پراپر adjective شو. I like پېښوري چپل. پېښوري پکې پراپر adjective شو او چپل ناون شو. Spanish is spoken in many countries around the world. Spanish پکې څه شو؟ پراپر adjective شو. predicate adjective. A predicate adjective is an adjective that follows a linking verb and modifies the subject. It comes after the noun it modifies. predicate adjective په زموږ سره د linking verb نه پس راځي. که تاسو linking verb نه پېژنئ د types of word کې موږ په ډیټیل باندې بیان کړی دی. دا به همیشه subject modify کوي او د linking verb نه پس به راځي. He seems happy. دا linking verb شو. happy adjective شو، څوک modify کوي؟ he. subject یا pronoun modify کوي. The movie made me feel sad. و دې مووي چې کوم دی ډېر زه خفه کوم. نو feel پکې څه شو؟ linking verb شو، sad adjective شو. The weather is beautiful today. beautiful څه شو پکې؟ adjective شو. He is very intelligent. intelligent پکې adjective شو او اس پکې linking verb شو.
Compound adjective. A compound adjective is an adjective made up two or more words. Compound adjective موږ هغه adjective ته وایو کوم کې چې دوه یا دوه نه سوا الفاظ وي. یعنی adjective که د دوه یا دوه نه سوا الفاظو نه جوړ شوی نو هغه به compound adjective وي. لکه د مثال په توګه باندې we enjoyed a delicious home cooked meal. home cooked meal کورنۍ پخ شوی خوراک. home ځان له لپه شو او cook ځان له لپه شو. دا دوه لفظونه راجمع شو یو adjective جوړ کړو. نو دې ته موږ compound وو. compound adjective ته وایو. The teacher gave a well-organized presentation. well ځان له لپه شو organized ځان له دواړو یو لفظ جوړ کړو او ته compound adjective وایو. presentation یې modify کړی. He bought a second-hand mobile. هغه second-hand mobile واخیستو. نو second ځان له لپه شو hand ځان له لپه شو. دواړو یو لفظ جوړ کړو second hand. نو دې ته موږ compound adjective وایو. څه شی modify کړی دی؟ موبایل. modify کړی مطلب د موبایل په معنی کې اضافه راوستي. موبایل خو دی he bought a mobile. هغه یو موبایل واخیستو. خو څنګه موبایل یې واخیستو؟ he bought a second-hand mobile. second-hand موبایل یې واخیستو. That was a heart-touching song. دا دغه په یو په زړه پورې سندره وه. heart touching. heart ځان له لپه شو touching ځان له دواړو یو لپه جوړ کړو heart touching. او دې ته موږ compound adjective وایو. Thank you very much.